بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي بعضې خلک تر لمانځه وروسته سجده لګي. دغه سجده لګول دا مستحب دی، مکروه کار دی، بدعت دی، څنګه دی؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د لمانځه بغیر یوازې سجده لګول دا که چیرې یو څوک لوی نعمت لاسته راوړي، تر لوی نعمت لاسته راوړلو وروسته بیا سجده ولګي، د مفتابه قول مطابق دا مستحب کار دی. او په عامو حالاتو کې تر هر لمانځه وروسته سجده لګول دا مکروه کار او بدعت دی. الدر المختار وحاشی ابن عابدین جلد صفحه 119. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.